مشه پیدا شوه مشه ټولی پیدا شوه وزغمه مشه هلک پاتې مشه کوم کار دی چې جګړن ته وویل هغه یې ترسره که خو یو اوس د هغه د وژلو هڅه وکړه دا څه ډول یوه لوبه ده کله چې موږ له یوه سره اړیکه ټینګه کړه دا مسله حلیږي یا اوس ته خو د نیول شوو سنګریانو ځای معلوم دی که نه نه معلوم نه دی اوس نه پوهه شوم د دې لپاره چې زموږ مشر په کار سم نه پوهیږي ځکه په سیمه کې له ماتې سره مخ شو موږ ته راکېریزو ډلو ته پټنونو وسلې ورکړې کله چې رسوا شو هڅه کوو چې ځان بېګناه ثابته کړو خپله بېګناهي هم د ترکزان ګډو روزل شوو عسکرو په وسیله ثابتوو بیا هڅه کوو چې هغوی هم بېګناه ثابته شي تر څو زموږ پل څوک پیدا نه کړي غولولې جګړه نه د سنګریانو ځای ورته معلوم نه دی ته په ګواښونکي ځای کې جګړه نه او د دې هر څه لامل زه یم جګړه نه خو تر همدې ځای پورې و ملګری مې چیرته دی ها ملګری مې چیرته دی ما سره چالاکي مه کوه دنده کې په هیچا زړه نه سوځوم خو دا ځل نه پوهېږم ته له کومه ځای را پیدا شوې جګړه نه ډاکټر کلي ته لاړ چې تا ته درمل پیدا کړي سهار ته به بیرته راشي تا ته مې هم مصیبت پیدا کړه په دې ښه پوهېږم مریم ورپسې مه ګرځه زه باید خپل ملګري پیدا کړم هغوی نه دي مړه شوي خپل درد د هېر کړی د ملګرو لپاره د ځان ځوروي پوهېږم چې مریم په جګړن زړه بایللی زه داسې څه کوم په هوش راشه مریم جګړن یوه دنده ده همدومره مریم مې له لاسه ورکړه فرمان قومندان ځواب غواړي ګزمه کوونکو څه وشول شمالي لوری مې ولټوه هغه جګړن دلته نشته موږ باید فرمان قومندان ته یو څه ووایو له جګړن نه باید ځان وژغورم ګوډه زما غږ اورې
اورم ګرانه دوام ورکه. فرمان قومندان یو ترک جګړن لټوي، تا نه دی لیدلی؟ زما کار له ښځو او انجونو سره دی ګرانه. له ښځو او انجونو نه هغه ډېرې پیسې لاسته راوړي، هغه ولټوه، پیدا یې که. زما غږ څوک اوري؟ ووایه ګرانه څوک یې؟ ما ته د جګړن ځای معلوم دی. د یوسف خبره رښتیا ده. کله چې زه تا ته ګورم ورخطا کېږم. ته څوک یې جګړنه؟ ناڅاپه مې مخې ته راغلې او زما زړه دې لاسته راوړه. کله چې ته ټپي شوې زه وډاره شوم. ان دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم، خو هر ځل چې زه تا ته ګورم زړه کې مې د هیلو غوټۍ غوړېږي. داسې ښکاري چې زه وزرونه لرم او الوزم. زه تا ته مخامخ څه نشم ویلی. ډارېږم چې زما هیلې خاورې نه شي. غواړم چې له خپلو هیلو سره ژوند وکړم. زه تا ته څه نشم ویلی سرداره ګرانه، زه تا ته څه نشم ویلی. ډارېږم. زه ښه یم. انشاءالله چې دا به یې نه لوستی. د باندې څه خبره ده؟ زه یې ګورم. وتښتئ! وتښتئ! ټول وتښتئ! 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 څه خبره ده یوسفه؟ هغه ډله را روانه ده چې نجونې ټولوي او په ازاد بازار کې پلوري. باید له دې ځایه لاړ شو. مریم راځه چې وتښتو. خوشې مې که. ښکته شئ، ښکته شئ، ښکته شئ، ښکته شئ. سړي مردار کړئ، ښځې او نجونې راټولې کړئ. ښځې راټولې کړئ، نجونې راټولې کړئ. سړي ووژنئ، ښځې او نجونې راټولې کړئ. مریم څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ هغه ډله کلي ته راغلې چې نجونې او ښځې راټولوي او په بازار کې پلوري. سړي چې مخې ته ورشي وژني. ستا بیوړه ته راغلی دی جګړنه، له تا نه ژغورل کېږم. دا څوک دی؟ یوسف دی، همدې کلي کې اوسېږي. ته ټپي یې، غوجلې ته دننه کېږو.
زار کوي 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 هغه جګړن چیرته دی زار کوي جګړن پیدا کړ جګړن ماته پیدا کړ منډه کړ جګړن ماته پیدا کړ ما ته وګوره یو کس دې خواته روان دی کله چې هغه دروازه خلاصه کړه به یې وله سمه ده وسله دې وغورځوه وغورځوه درته وایم وغورځوه دلته دي دلته دي دلته څه خبره ده دا ځای وسوځوئ وسوځوئ منډه کوئ زار کوئ وسوځوئ کور سوځوي ښه ورغلي ها د باندې وځو دلته سوځېږو د باندې وځو ودرېږه ته څه کوې د باندې مه اوسه ارامه اوسه صبر وکئ ستونزه مو څه ده د قدس اردو کمپ ته غلی شه خبرې مه کوه حامد مشره مارګان صبر وکړه هغه ونیسئ صبر وکړه هغه ونیسئ هغه مواد کوي پیسې کوي پیسې خوشه کوي مارګان زار کوئ منډه کوئ ته څه کوې ها ته څه کوې ته له موږ سره سرزوري کوې کم عقله صبر وکئ دا ترک اسکر دی ډېرې پیسې به پرې واخلئ اسکر دی ها ډېر ښه دوی ونیسئ بوځئ زر کوئ الانو زر کوئ دوی بوځئ
ماشا راځئ له دې ګړنګ نه چې تېر شو بیا موټر کې ځو زر کوئ ګرانې که ستړی شوې چې په شاده کوم څنګه دی خوښه ده ها خپل ځان دې ویسه ډیره د ځناوره حال دا څه خبره ده زر کوئ راځئ زر کوئ زر کوه زناواره مونږ ته هم اوبه راکړه مونږ ته هم اوبه راکړه په دې ډول سره یې نشئ زغملی یو غوړه پوسکه صبر وکړه صبر وکړه وړاندې را نه صبر وکړه پام کوه واسکه جلۍ واسکه څوک پوهېږي چې سبا ته به چېرته یې ته لاس اوبه یې واسکه چې زړه کې د ارمان پاتې نه شي ته هم یو غوړه پوسکه ډېره ښکلې ده هغه یې ورښکته هغه قیمت کې جوړ راځو سمه ده زر کوه راښکته شه نه د دې قیمت څو دی سمه ده هغه راښکته کړه راښکته کړه راځه راځه زر کوئ ښکته شئ زر کوئ ټول دننه بوځئ زر کوئ حالا نو زر کوئ زر کوئ وګوره نوې نجونې راغلې ودرېږه
ته له کوم ځای نه دلته راغلی یې ها ته خو ښکلې څه جلې ورک شه ځناوره خوشکای خواره شای ګډوډي مو جوړوئ دوی دننه بوځئ حاله زر کوئ مخکې شئ کلاکې وتړئ ته بده نه یې جلۍ یو څه پیسې کوې وای ته څومره ښکلې یې ها دا مردار لاس دې لرې که ځناوره دا جلۍ خو هېڅوک هم نه اخلي ځه خپل کور ته لاړه شه زر کوه پاڅېږه زر کوه ځه لاړه شه ځه هله زر کوه ځه ورکه شه صبر وکئ هغه مه وهئ هغه ټپي دی ما ته وګوره جلۍ لکه چې په دې ترک عسکر دې زړه بایللی که څنګه ګرانې حال ووایه زناوره لاسونه دې ماتوم زناوره باز دی له هماغه پیل نه تا سرزوري پیل کړې ده دا د مېرمنه ده ها مېرمنه ده هو مېرمنه مې ده مېرمنه دې چا چې هغې ته لاس وړاندې که وژنم یې وای څه دې وکړل عینکې د هغه ترک عسکر په اړه دې څه پیدا کړل دوی ته سنګوریان منګوریان وایي سوریا کې پټ عملیات ترسره کړي دي دلته لیکل شوي چې دوی ورک شوي دې خواکه د ترکیې دولت دوی لټوي قمندان هم همدا دی څه جګړن سردار مرد جګړن ګوډه دوام ورکه ګوډه امر وکړه قمندانه نوې انجونې دې راوستې دي ګوډه راوستې مې دي قمندانه خو دوه انجونې ډېرې ښکلې دي خوښې به دې شي قمندانه تا سره ښې جوړېږي ورور مې انجونو پسې راځي سمه ده را دې شي قمندانه ما ته غوږ شه غوږونه دې ښه خلاص که له مانه یو ترک جګړن وتښتېده پوهېږم کسانو دې راته وویل قمندانه که د هغه په اړه د کوم خبر ترلاسه که سم د لاسه ماته ووایه سمه ده ګرانه په دواړو سترګو پیسې راکه چې هغه جګړن درکړمه ګرانه جګړن سردار مرد څه دې وکړل عینکې نور دې څه پیدا کړل قمندان ستاسې کلی کرپ نار و که نه ها دا ووایه چې نور دې څه پیدا کړل که نه دا سړی ستاسې له کلي نه دی څه وایې
دا خو هغه درېش سردار دی دریش سردار درېش سردار پوهوم دی ستا د تقاعد کېدلو وخت را ورسېده وای 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 وروره دې کار ته وګوره وای وای چې زه ستا مېرمنه یم د دې لپاره چې هغه ځناور له تانه لرې اوسي ته مېرمنه لرې نه نه یې لرم اوس څنګه راته داسې ګورې صبر وکړه هغه ونیسه د غوجالې مخې کې دی چې څه وکړل هر څوک د هغه کار جرأت نشي کولی ته ډېره زړوره یې نه پوهېږم څنګه مې جرأت وکړه خو کله چې د حامد مشر مړه کېدل مې ولیدل خپل ځان مې کنټرول نه شو کړی د هغه په مرګ زه هم خفه شوم په اصل کې هغه مې خپلوان نه و کلي کې ټولو خلکو د هغه درناوی کوه ته کورنۍ نه لرې درېشه تا څه وویل ها درېش مې وویل ګرانه درېش سرداره ته څوک یې ها ستا پلار هم ښه پېژنم پلار مې کاشکې چې مخکې ستا له خرڅولو نه په دې پوه شوی وای تا زه خرڅه کړم ګورئ زه تاسې ته یو وروستی فرصت درکوم له دې فرصت نه ښه خوند واخلئ تر سهاره پورې تاسې ته وخت درکوم کله چې سهار شو مېرمنه دې بیول کېږي خبر اوسه دروازه بنده که څه درېش ته وګوره د سنګوریانو قمندان شوی وای وای سمه ده خو دا څه ډول کار دی کم عقله درېش سرداره کوم سړي چې ستا کورنۍ ختمه کړه تا د هغه لور خپله مېرمنه جوړه کړې وای وای ته څه ډول یو بې غیرته انسان وختې ته دا څوک دی ما څنګه پیژنې سبا ته ما له دې ځایه بیایي سرداره زه تا یوازې نه پرېږدم ژمنه در سره کوم ما هیڅکله مه پرېږده سرداره هیڅکله خوشکه مریم مرسته وکړه
وکړه مریم مرسته وکړه مریم مرسته وکړه سمه ده خو ما هم بیایي جګړنه ومې ژغوره خوشې کوي مریم مخکې شه که مقلي مریم. مخکې شه جګړنه مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه چې مخکې ستاسو شه ملګرو کومه ویډیو وه نو ځای مې په یاد شو ماریام ملګری مې چیرته دی ماریام پخوانی ماریام زهر کوئ مخکې شئ دلته ودرېږئ ټول منظم ودرېږئ زر کوئ منظم ودرېږئ زر کوئ دوی د فرمان قماندان په خدمت کې دي هغه ښکلې نجونې چیرته دي دی خوا راشه هغه دا دي ته مې مخکې چیرته نه یې لیدلی په هر حال موټر ته یې پورته کوي خوشی مې کوي پرېږدئ خوشی مې کوي زما د ملګرو ځای ورته معلوم دی زه باید هغه وژغورم کله چې ته ټپي شوې زه وډاره شوم ان دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم خو هر ځل چې زه تا ته ګورم زړه کې مې د هیلو غوټۍ غوړېږي داسې ښکاري چې زه وزرونه لرم او الوزم زه تا ته مخامخ څه نشم ویلی ډارېږم چې زما هیلې خاورې نه شي غواړم چې له خپلو هیلو سره ژوند وکړم زه تا ته څه نشم ویلی سرداره ګرانه زه تا ته څه نشم ویلی ډارېږم ته هغه پیژنې نه هغه نوی راغلی نه یې پیژنم د وخت په تېرېدو سره به یې وپېژنو قماندان چې راغی ورته ووایه چې دا نوی راغلی په ده څه وشول جګړن مړ کېږي یو ځل یې وګوره چې قماندان بیا له موږ نه پوښتنه کوي ډیپو وګورئ منډه کوئ ډیپو وګورئ جګړن ژوندی ونیسئ ونه تښتي وسله دې وغورځوه پښه مې نجونې یې چېرته بوتلې ځناوره ریشه لږ صبر وکړه وروسته بیا پښېمانه نه شې نجونې یې چېرته بوتلې ها شمالي لوري ته یې بوتلې ګوره ما مه وژنه وروسته به بیا ډېر پښېمانه شې درېشه په وژلو سره به وژغورل شي درېشه زه دې ونه پېژندلم ګوره زه ستا کلیوال یم کلیوال مې ها ګوره درېشه ستا د مېرمنې پلار نه دی ستا د هغې مېرمنې پلار نه دی که نه
زناوره هغوی را روان دي. ورور مې انجونو ته په تمه دی. زه انجونې اخلم ځم. هله انجونې پورته کړئ. گلسوم مریم خوره مریم گلسوم خیر وروره زه ډېره ډارېږم. مریم تاسې چېرته بیایي؟ چا چې مونږ اخیستي یو. وروره خیر دی یو څه وکړه. یوسف چېرته څه کولی شي؟ ته دلته څه کوې؟ وروره جګړن چېرته دی مریم؟ هغه یو سنګور دی، حتما موږ ژغوري. وروره مریم گلسوم خدای ته ووایي جګړنه ومویل چې له تا نه به وژغورل شم، خو خور مې او مریم دواړه مې په اور کې واچول. سیند ته ښکته شئ. څوک چې له سیند نه تیر شول هغوی ژغورل کیږي. زر کوئ ښکته شئ. زر کوئ. زر کوه مېرمنې، له سیند نه تېرېږو. سمه ده سړیه. ټول مردار کئ. داسې مه کوئ. زر کوئ مردارې کئ. جګړنه مریم راته ویل چې ته راځې. مریم چیرته ده؟ ها؟ ټول نجونې دې خوا ته بوتلې. جګړنه موټر ته پورته شه. هغه دوه ښکلې نجونې چېرته دي؟